سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې ټول به راته روغ او جوړ یې. نن مې درته د ګلپاڼې په اړه جالب مطلب راوړی. تمه ده تر پایه راسره پاتې شي او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. وایي پنجاب همیشه د پښتنو سره ظلم کړی، خو اوس دا ظلم تر پښتني مشهورې سندرغاړې ګلپاڼې هم ورسېده. د پښتو په وتلې سندرغاړې ګلپاڼې پسې د پاکستان د ګمرک یا مالیاتو محکمې د 10 میلیونه روپو د ټیکس لیک لیږلی او وایي ګلپاڼو په میلیونونو روپۍ ګټي، خو تر اوسه یې د 1 روپۍ مالیه هم د پاکستان حکومت ته نه ده ورکړې. ګلپاڼې رسنیو ته ویلي، زما زړه خو ډیر سخت خفه شي چې د پښتونخوا نه بهر هنرمندان د ورځې په کروڑونو روپۍ ګټي، خو په هغوی پسې دومره درانه ټیکسونه نه لیږل کیږي او دهشتګردي او ناامنې ځپلې پښتون فنکار نه 1 کروڑ روپۍ مالیه غوښتل کیږي. ګلپاڼه وایي د پښتونخوا په ترهګرۍ ځپلو هنرمندانو پسې په کروڑونو روپو ټیکسونه یا مالیه لیږل کیږي. صفا ښایي چې ریاست کې په خپله د پښتنو هنرمندانو د ښېګڼې لپاره څه کولی نشي، نو د پرمختګ مخه یې ضرور نیسي. ګلپاڼې زیاته کړه چې د پنجاب حکومت دې د پښتنو سره تبعیضي چلن نه لاس واخلي، ګنې پښتانه هم د چا نه کم نه دي او د هر شي ځواب ویلی شي.